د چین ولسمشر شي جین پینګ یوې کړې یوې لارې د سرمشریزي پای کې د خالی په ورځ په خپل وینا کې ویلي دي چې د 40 ارب ډالرو زیاتې معاهدې لاسلیک شوې دي. نو موړي ویل چې ټول هیوادونه باید له یو بل سره تجارتي رابطې ولري او دا د پرمختګ لار ده. یوه کړې یوه لار د چین ولسمشر شي جین پینګ د پالیسۍ مهمه برخه ده چې غواړي چین له ایشیایي او اروپایي هیوادونو سره ونښلوي. د سریلانکا د پولیسو چارواکو د خالی په ورځ ویلي دي چې له کولمبو څخه په شاوخوا 350 کیلومتره فاصله کې په سانتا ماروتو ښار کې 15 مړي ترلاسه کړي چې پکې 6 ماشومان هم شامل دي. د پولیسو ویان ویلي دي چې د ایسټر د پیښې په تړاو فوج د جمعې په ورځ ناوخته په کور چاپه وهاله چې دغه مهال په کور کې دننه غني چاودنې وشوې. د افریقا په موزمبیک هیواد کې په 13 اونیو کې په دویم وار سمندري طوفان راغلی دی. د کینت نومي طوفان د هیواد په شمالي سیمو کې راغلی او د سیمې یوې ځلې 90% کورونه یې له منځه وړي دي. په برازیل کې د 300 ځایي قبیلو په زرګونو کسانو پلازمینې کې مظاهره کړې او د خپل ځایونو د خوندي ساتلو غوښتنه کړې. په برازیل کې 8.5 لکه ځایي قبیلو کسان ژوند کوي او دوی د هیواد 14% ځانګړي شو ځایونو کې اوسېږي، خو حکومت پلان لري چې دغه سیمې ترې واپس واخلي.